کو د ژوند وضعیت ډیر بحراني پاتې دی. په لاهور او اسلام آباد کې د تحریک لبیک خونړۍ مظاهرې نږدې 7 کسان وژل شوي. د پوځ پلوي حکومت زورواکۍ ولس په قهر کړی. په لاهور او اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان پلویانو پراخ لاریونونه وکړل چې د شریف حکومت پر ضد راپاڅېدلي وو. پولیسو پر مظاهرچیانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله یې نږدې 11 تنه لاریون کوونکي وژل شوي او تر 100 ډیر ژوبل شوي دي. دا مظاهره د تحریک لبیک لخوا د غزې د ملاتړ او د اسرائیل پر ضد د یوې پراخې غونډې برخه وه چې ټاکل شوې وه د اکتوبر په 11 د اسلام آباد په مرکز د امریکا سفارت مخې ته ترسره شي. خو تر دې مخکې چې مظاهرچیان پلازمینې ته ورسیږي پولیسو پر هغوی یرغل وکړ او دا پیښه په لاهور او شاوخوا سیمو کې په خونړیو نښتو واوښته. د تحریک لبیک وایند ویلي چې شاوخوا 700 کسان نیول شوي او له همدې امله مظاهرچیانو د غبرګون په توګه دولتپال وسایط او ودانۍ سوځولي دي چې وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي پولیسو ته ستاینلیکونه ورکول کېږي او هغوی ستایل کېږي چې مظاهرچیان یې ویشتي دي. دغه انځورونه ښیي چې دا حکومت غواړي خلک د زور او ویره له لارې کنټرول کړي او په داسې حال کې چې ځان د دیموکراسۍ دعواداره ګڼي. خو حقیقت دا دی چې پاکستان دا مهال د پوځ تر واک لاندې دیکتاتوري حالت لري چیرې چې وګړي حق نه لري چې د واکمنو نیوکه وکړي. شنونکي وایي د عمران خان زنداني کول هم د همدې حالت ښکاره ثبوت دی. یو پخوانی ټاکل شوی مشر یوازې ځکه بندي شوی چې د ولس استازولي یې کوله او پوځ نه غوښتل څوک یې پر واک نیوکه وکړي. دغه وضعیت وروسته له هغې پیل شو چې په 2024 ټاکنو کې عمران خان ونیول شو او د هغه د ګوند بریا د پوځ په ملاتړ له منځه یوړل شوه. شریف پال حکومت چې ولسي ملاتړ نه لري د خلکو د غږ د چوپولو لپاره ورځ تر بلې پر زور نیونه او تشدد تکیه کوي. په لاهور کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او ګڼې سیمې د سخت نظارت لاندې نیول شوي دي. دغه پر اس ولسي قهر ښیي چې خلک نور د دې ناجایز او زوري حکومت منلو ته چمتو نه دی. حکومت له خپل ولس ویریږي ځکه چې واک یې د ولس له رایې نه بلکې د پوځ له مرستې ترلاسه کړی دی. او د پای خبر دا چې په مکسیکو کې د سختو